سره کم ځای دی د ورور د ولسوالۍ داسې عادي ځای نه دی که نه خو وګوره صبر دومره زر لا ضرورت نشته تګ ته یو دقه هم دلته یو جلال آباد کې یو درې نور ته به وروسته ځو اوله خبره د ویډیو د شروع کولو نه مخکې دا ده چې که زه داسې سر نږدې کوم لیپټاپ ته نو بل شی فکر ونه کوئ ویډیو په هغه کې روانه ده مایک دلته کنیکټ دی نو ریکارډینګ دلته روان دی او ویډیو هلته نو زه دې دپاره کومه خبره چې سلو کوم سر به ورته نږدې کوم لیپټاپ ته دویمه خبره چې ما د دې نه مخکې په ولاګ جوړولو باندې کوشش کړی دی خو یو ولاګ مې تکمیل کړی نه دی یا کوم چې مې تکمیل کړی هغه مې پوسټ کړی نه دی نو کېدای شي دا د زما د ژوند اولنی ولاګ اوسي چې زه یې تکمیل کړم او تاسو سره شریک کړم درېیمه خبره چې د ولاګ اولنی خاصیت دا دی چې دا قصه یې باید داسې وي چې یا په دې شکل باندې قصه ورته واضح شي لیدونکو ته چې اخره لحظې پورې هغوی پوه نه شي چې د دې قصې هدف څه و یعنې په اخره لحظه کې دوی پوه شي چې د دې قصې هدف خو دا خو د دې ویډیو ټایټل تاسو وکتو نو پوهېږئ چې دا درېنور ته د ټریپ خبره ده درېنور ته د چکر خبره ده اوس نو شروع کړو رښتیا یو بله خبره دا خو ولاګ دی که چیرې د دې دومره زیات شوق نه لرئ یا د دې نه مخکې ولاګونه نه دي کتلي د کوم بهرني کس نو مشکل نشته دی ولاګ د هر چا نه خوښېږي کتل چون ټوله قصه یې پکې نو د دې نه بغیر د درېنور خاص صرف ویډیوګانې هغه ویډیوګانې چې ما په ډرون باندې کړي یا په ګیمبل باندې مې کړي هغه ویډیوګانې په یو بله ویډیو کې ما جمع کړي دي یو ځای کړي مې دي او هغه به یا اوس دلته چېرته ویډیو وي که په یوټیوب باندې ګورئ یا که په فیسبوک انسټاګرام کې ګورئ نو په ډسکرپشن کې به د هغې لینک موجود وي او د ټول نه مهمه خبره چې ورور دی په ولاګ یا ویلاګ جوړولو کې هیڅ تجربه نه لري نو څه غلطیانې چې دي مننه اوس نو ویډیو شروع کړئ خبره داسې وشوه چې زه او سوراب د اختر په درېیمه ورځ باندې غالبا لاړلو د هغوی ولسوالۍ ته کامې ته لاړلو چون قرنطین ډېر زیات اوږد شوی او په اختر کې داسې لرې ځایانو ته تګ دومره خطري نه و علت باندې تاسو پوهېږئ چې ولې نه دی نو زه ورسره لاړلم د هغې خوا نه چې راتلو برنامه داسې جوړه شوله چې سبا یا بل سبا باندې که چیرې زموږ هغه بل ملګری صمیم خو بل سبا وکولی شو نو د رینور طرف ته به حرکت یې خپله پخلی کوو حساب کتاب او پوره ترتیب ورور خو دې تیار دی د رینور نو د لوکیشن انتخابول او هلته تګ او حساب کتاب برابرول پوره برنامه گذاري کول دا د ورور په غاړه شول نو شپې خبره وشوله ما په د رینور کې خپل یو بل خپلوان ته زنګ ووهه چې زه دغومره کسان موږ راځو پخلی موږ په خپله ترتیب ځان سره راوړو او د هغې نه بغیر بیا ته هلته داسې یو ځای پیدا کړه موږ ته چون د رینور کې د اختر په ورځو شپو کې ډېر زیات رش وي زه خبر وم بعضې ملکانو په بعضو ساحو کې لا حتی فیصله هم کړې وه چې ښاریان به نه پرېږدي نو موږ هغې ته اول نه زنګ وهو شپې خبره وشوه چې موږ کېدای شي زه او سوراب 7 بجې لاړ شو سودا پسې خو هغه داسې ونه شو زموږ د افغانانو د عادت مبارک په حساب باندې موږ هېڅکله یو ځای ته په وخت حرکت نه شو کولی چې هر څومره هم کوشش وکړو نو تقریبا 8:30 بجې راپسې سوراب راغی غالبا هغې نه بعد لاړلو سودا مو واخیستله د سودا پسې د سوراب ورور موږ سره یو زموږ بل ملګری و هغه هم ځان سره واخیستو حرکت طرف د رینور خو د هغې نه مخکې زموږ غوښه یاد نه وته نو د غوښې ترتیب بیا داسې و چې
مطلب کسان ډېر وي خپله به یو شی حلالو، چون کسان کم وو نو موږ باید غوښه اخیستې وای. بس اوس راغلو نو دلته غوښه اخلو. دلته بیسو د پول لاندې دغه ځای کې غوښه الو او دې ځای نه ډایرکټ حرکت دی سمیر جګه ووځو. بس سیستمونه قاچاقي دي چې شی لاس ته راغی دې وخت کې دوی ټول پټ په پټه شیان غوښه او دا پیسې خرڅوي او نور بیا ډېر دغه نه وي د خرڅله او سیستم بند دی نو دې د وجې نه بل ته یې وړي او موږ ته ترې نه غوښه زموږ کټ کوي او راکوي. نو مطلب پټ په پټه درته غوښه درکوي او نور ښکاره د ښاروالۍ دپاره یا د یو شي بل شي دپاره د دولت دپاره طالبان. دا بیسو کوم ځای دی؟ بنغرو بازار. بنغرو بازار کې تل لاره بند دی، بس دغه حال دی دلته. بس دا ووتو دا غرش نه ووتو. بیا د هغې نه بعد په خیوه کې مې په یاد شو د خیوې په بازار کې چې موږ خو بعضې شیان نه دي اخیستي لکه میوه ګیلاسونه مستې او دا شیان نو دا مو واخیستل. بعضې شیان پاتې وو لکه ګیلاس او دا قسمې مستې مطلب خیوه کې مې وړوکی غوندې سټاپ وکړو. هغې نه بعد راسن درې نه په کار خو داسې ده چې هغه هلکان چې د درې نور نه دي هغوی ډېره لیوالتیا ښودله په دې چکر کې، خو د ټول ګروپ نه زه ډېر زیات اکسایټډ وم دې چکر دپاره. یو د علتونو نه یې دا دی چې قسم زما خپله ولسوالۍ ده خو درې نور ته ډېر نه یم تللی. دویم علت یې دا دی چې ورور دی چې د کمې ورځ نه ډرون واخیستو ګیمبل یې واخیستو د همغې ورځ نه قرنطین شروع شو دا د کرونا قصې لږ زیاتې شوې نو د ولسوالیو لارې بندې وو ټول. ما ګوشتې ته د تګ اراده وکړه هغه پاتې شو، کامې ته مې د تګ اراده وکړه هغه پاتې و. نو مطلب داسې تګ چې زه د هغې ویډیوګانې واخلمه نو چاره یې نه وه چې تیار چکر مو شي او ویډیوګانې مو واخلم. زه د درې نور تاسو دپاره خاص تاسو ته زه دا وښیمه نو درې نور تګ دپاره زه په دې ځل باندې د ټول نه ډېر زیات لیواله وم. موټر ډېر ډانټه دی خاص دا ونښلي هملته ماشاءالله نه وی ورسره نو نو تقریبا 1 ساعت او 10 دقیقې 1 ساعت 4 دقیقې شاوخوا موږ درې نور ته ورسېدلو خو صرف درې نور ولسوالۍ پورې رسېدل کافي نه و. نو موږ اراده وکړه چې د ولسوالۍ نه به هم پسې بره ځو. البته ولسوالۍ نه بعد چې کوم سړک دی هغه پوخ نه دی، هغه خامه سړک دی. نو بعضې کسان په موټر کې کېناستل او بعضې کسان په خپل پسې روان شول سلو سلو. نو په همدغه ترتیب روان وو نو تران ته ورسېدلو. تران نو تقریبا د درې نور هغه ساحه ده چې یو طرف ته د نورستان بعضې ساحې پرتې دي او یو طرف ته لغمان او یو طرف ته د فکر کوم کونړ نورګل ولسوالۍ ده. که نورګل دی که شینور پکې راځي نو هغه د کونړ یو ولسوالۍ ده. نو مطلب د درې نور اخرنی سر دی سړک هملته ختمېږي. موټر دومره ټیټ دی او دا دی آفرین دا خبره کوه دا به جګي وي ته دا ټیټ دی هغه دغه دا نښتی دا چې موږ ناوخته حرکت کړی د هغې په علت اوس موږ پوهېدلو چې موږ تاوان کړی شو. په خپو موږ تقریبا 1.5 ساعت یا 1 ساعت لاره وواله. بیا په یو غر کې وختلو نیمایي غر کې هلته هم په یو ځای کې دمه وکړه. لوکیشن مې تاسو ته وښیم.
चल रही थी ना दादा के दंदासा बार दा लीड लरी जी ने रागल इलन पे कम सर ने रागल को دا غ ساده نو تقریبا چې موټر لار نشته د بل ځای کې په خپل باندې راوړي بارې اوس فعلا متران خسته ویو ده او د هغې نه بعد چې کله هر څه وشول نو بېرته جلال طرف ته راغلو او ختم همدومره مننه بل داسې خبره ده چې ورور دې مطمئن نه دی چې بل ولاګ به مثلا په بله ورځ راځي بل هفته کې به راځي بل کال کې به راځي که بیخي به بل ولاګ نه خو د دې ولاګ خبره داسې کوو چې ډېر په مینه مې جوړ کړی دی نو مینه ورته ورکوئ شو سم لاف شیر کوئ او پیس آوټ ډېره مننه